السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشه پام راړوم د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. پاکستان د امریکایي سناتورانو د بندیزونو لایحه ته غبرګون وښود. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودھری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالاً پر پاکستان د بندیزونو د لایحې پر وړاندې کولو غبرګون وښود. فواد چودھری دا هڅه د هند د تبلیغاتو نتیجه وبلله چې د په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي. ښاغلی چودھری زیاتوي، زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له امریکا سره له نږدې کار کوو او په ځیر یې څارو. د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې شوې لایحه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو د طالبانو د بهرنیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه شوې ده. طالبان وایي د نجونو د ښوونځیو لپاره طرزالعمل تر کار لاندې دی. طالبان وایي چې د نجونو د ښوونځیو لپاره طرزالعمل تر کار لاندې دی چې د دې له بشپړېدو سره به له 6م ټولګي پورته تر 12م ټولګي پورې د نجونو زده کړې پیل شي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي پرون وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په کابل کې د افغان میرمنو یو شمېر استازو له طالبانو وغوښتل چې د نجونو ښوونځي دې ژر تر ژره پرانیزي. بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل تعلیمي ماحول دی چې هلته د دوی لپاره فزیکي او روحي تسکین او مسؤلیت موجود وي او دا تضمین شوی دی چې داسې یو چارچوب یا طرزالعمل جوړ شي. انشاءالله بیا به د دوی تعلیم په برخه کې ستونزه نه وي. ښاغلی کریمي زیاتوي چې په دې طرزالعمل کې ښوونځیو ته د نجونو د ټرانسپورټ مسله هم شامله ده، خو دا ونه ویل چې کله به دا طرزالعمل بشپړېږي. د بشري حقونو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤل هیډرابار ازادي راډیو ته تېره اونۍ ویلي و چې طالبانو په خپله تېره دوره کې هم له 1996 څخه تر 2001 میلادي کال پورې دا ویل چې نجونې به ښوونځي ته پرېږدو چې شرایط مساعد شي، او بیا د دوی د رژیم تر اخره دا کار ونه شو. لوید ایسټن وایي د افغان ځواکونو ناڅاپي ماتې حیران کړو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د افغان ځواکونو ناڅاپي ماتې دوی حیرانه کړل. لوید ایسټن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو اجتماعیه غونډې ته پرون وویل حقیقت دا دی چې افغان پوځ چې موږ او زموږ شریکانو روزلی و په ډېرې اسانۍ اوبه شو او په ګڼو مواردو کې پرته له دې چې یو ډز وکړي موږ ټول یې حیرانه کړو. له دې پرته بله هره ادعا به رښتونې نه وي. ښاغلي ایسټن زیاته کړه چې اداري فساد هم د دې ځواکونو د کمزورۍ سبب شو. ټاکل شوې ده چې نن چهارشنبه د تلې په 9مه هم د امریکا د استازو جرګې په یوه اجتماعیه غونډه کې د امریکا پوځي چارواکي د کانګرس د غړیو پوښتنو ته ځواب ووایي. په پرونۍ غونډه کې د دفاع وزیر ترڅنګ د سنا د پوځي خدماتو په اجتماعیه غونډه کې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی او د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزي هم برخه اخیستې وه. امریکا وایي که افغانستان کې 2500 سرتیري پاتې وای جګړه به نه وای درېدلې. د سپینې ماڼۍ ویان د وایي که متحده ایالاتونو په افغانستان کې 2500 امریکایي سرتیري د اګست له 11 وروسته ساتلي وای جګړه به نه وای درېدلې. جنسا کې دا خبره پرون وروسته تر دې وکړه چې د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې اجتماعیه غونډې ته د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی وویل که لږ تر لږه 2500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شوي وای طالبانو به کابل نه وای نیولی. جنرال میلی دا هم وویل چې دا وړاندیز ولسمشر جو بایډن ته په پسرلي کې کړی و، خو دا حتمي نه ده چې ولسمشر به د ده له نظر سره موافقه کوي. او وروستی خبره مو دا چې طالبانو امریکا ته ویلي د افغانستان هوایي حریم ته بې پیلوټ الوتکه مداخله وه. د طالبانو حکومت د امریکا له متحدو ایالاتونو وغوښتل چې د افغانستان هوایي حریم ته د خپلو بې پیلوټ الوتکو له داخلولو ډډه وکړي. طالبانو تېره شپه په یوه اعلامیه کې وویل په وروستیو کې په قطر کې د لاسلیک شوې موافقې برخلاف د امریکا د بې پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایي حریم د دوی په ټکو اشغال کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا دفاع وزیر ویان جان کربي تېره اونۍ یو کانفرانس ته وویل د افغانستان د هوایي حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري. د امریکا متحدو ایالاتونو تېره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بې پیلوټ الوتکو په مرسته ځینې بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی د کابل هوایي ډګر ته نږدې د دوی په برید کې چې د اګست پر 29مه شوی و د 7 ماشومانو په ګډون 10 ملکیان وژل شوي دي. له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د ټولو پوځیانو وتل د اګست میاشتې پر 31مه نیټه بشپړ شول. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې خبرونه به مو راسره تر وروستۍ اورېدلې وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.